کیلو نه جوړیږي، مانډو نه جوړیږي، سیو نه جوړیږي، الوګان نه جوړیږي. الوګان نه جوړیږي، الوګانو نه هم جوړیږي. ډیره مننه، کور دې ودان. درنو لیدونکو تاسې لږ راشئ دا هغه وګورئ. دا بیا د دې چې بریاني ده او ډیره مشهوره بریاني ده په ټول ننګرهار کې د دې بریاني نوم دی. ښه د کوپیانو جوس لرئ؟ نه دا شی نه لرو. ولې؟ دا شی نه لرو. دا ښه شی دی که نه؟ څنګه نه لرئ؟ ولې نه لرئ؟ دا شی موږ نه خرڅوو. نه د کوپیان جوس یې کله څکلی؟ نه نه دا مې نه څکلی. سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو محراب ګل مخلص یم. نن جلال آباد ښار ته راغلی یم او جلال آباد ښار کې بیا د ګمرک مسجد نه لاندې دغه ساحه ده. دغه ساحه در باندې نن ګورم چې په دغه ساحه کې کوم ښایستونه دي، کوم هغه وروستي بدلونونه راغلي دي او دلته شی ډېر کېږي. درنو ملګرو، په وروستیو کې دغه څو هوټلې دلته ډېرې مشهورې جوړې شوي دي چې تاسې په انځورونو کې هم ګورئ او ډېر خوشحاله یم چې نن په دغه وطن کې د آبادۍ خبرونه لرو او په وطن کې بېلابېل شیان لرو چې د انسان روح ته پرې سکون وربخښل کېږي. درنو لیدونکو راځئ دغه ساحه هم در باندې ګورم او داسې یوه پیرزوینه کوئ که زموږ دغه چینل مو نه وي سبسکرایب کړی د هېواد د بېلابېلو ښایستونو نندارې لپاره زموږ د دغه چینل سبسکرایب مه هېروئ. درنو لیدونکو دلته یو ډېر مشهور هوټل دی. هغه هوټل فکر کوم چې مصطفی په نوم باندې مشهوره دی، مصطفی هوټل. او دا نه دی، دا وګورئ. دا سلام علیکم، څنګه یې؟ جوړې؟ دا د کې اجازه ده؟ مشکل نشته. نوم دې څه شی دی؟ عجب ګل. دا ونیسه نو. عجب ګل دې نوم دی؟ بلکل. ښه د کوم ځای؟ زه درېنور. دلته څه شی کې څنګه سره کې د ترافیک وظیفه دی هغه چې کله موټر دې خوا ته ځغلی کله خوا ته ځغلی؟ دلته کار کوو کار کوو که نه؟ څه شی کار کوي؟ دا پارکینګ والا یم. پارکینګ والا یې؟ هوټل والا یې؟ اوس څه شی شولې، پارکینګ والا که هوټل والا؟ نه پارکینګ والا. یعنې هوټل سره ستا کار نشته؟ نه نه هوټل سره زما کار صرف ګاډي یو سر ته کوم بس. هوټل کې څه شی ډېر مشهور دی؟ ښه خوراک پکې څه شی دی؟ موږ سره روش دی، کابلي دی، بریاني دی، دا مشهوره دی ډېر. دا شی الوګان شته دی؟ الوګان او روش الوګان شته موږ سره. ښه د کوپیانو جوس لرئ؟ نه دا شی نه لرو. ولې؟ دا شی نه لرو. دا ښه شی دی که نه؟ څنګه نه لرئ؟ ولې نه لرئ؟ دا شی موږ نه خرڅوو. نه د کوپیان جوس یې کله څکلی؟ نه نه دا مې نه څکلی. مه کوه که نه یاره، دا څه دا مې نه څکلی ورو. صحیح ده، ما ته میک مې راکې بېرته راکړه که نه. دغسې درنو لیدونکو راځئ، ډېر ښایسته هوټل دی، منظم، پاک. او کاکا ته ګورئ. کاکا سلام علیکم، اجازه خو ده دو خبرې کوم در سره. نوم مبارک دی؟ نوم مې سید عالم دی. سید عالم دی؟ د کوم ځای؟ درېنور. درېنور یې؟ ښه بیا خو ځکه ښایسته مې نو چې درېنور یې. تاسو په خپله ښایسته هوا دی، ژوندیاست مینه کړې ده. دا سم تا داسې کومه ګوره چې چی وشو ذمهوار یې ته یې بالکل. دا یو سیخ په څو روپۍ دی؟ دا یو سیخ شپېته باندې خرڅوي. شپېته باندې خرڅوي؟ ماشاءالله. درنو لیدونکو ته دا کیمره لږ رانږدې کړه. سوچه غوښه ده ښه، نور څه پکې نشته دی، هډوکي مډوکي نشته دی. نور دې کې څه اچوئ؟ دې کې موږ مسالې اچوو. مسالې دي او ډېر څیزونه پکې ګډ دي. ما یو څه بله مې اورېدلي دي، ریښې اچوئ پکې؟ کوم یو؟ دې کې څه شی؟ لیمبو به هم پکې اچوئ؟ لیمبو به هم اچوو. تا خو چیني اچوو؟ اچوو. ما هغه ملګري نه پوښتنه وکړه، مالې د ګوپیانو جوس لرئ؟ دي ویلې نه. تاسې لرئ؟ ګوپیانو جوس خو نشته. ولې؟ ګوپیانو جوس نه. ولې نه راځي؟ څومره ښایسته جوس جوړېږي.
تیلو نه جوړیږي مانډو نه جوړیږي سیو نه جوړیږي الوګان نه جوړیږي ها الوګان نه جوړیږي الوګانو نه هم جوړیږي ډیره مننه کور دی ودان خوشاله اوسئ درنو لیدونکو راځئ دا هوټل در باندې ګورم دا یوه بله ساحه ده دلته بیا السلام علیکم جوړ هستئ خیرت دی کاکا السلام علیکم صحیح جوړ خفه خو نه یې چې خوا ته یې درغلم خوشاله اوسئ درنو لیدونکو تاسې لږ راشئ دا هغه وګورئ دا بیا د دې چې بریاني ده او ډیره مشهوره بریاني ده په ټول ننګرهار کې د دې بریاني نوم دی او ډیره خوندوره دغه یو استاد دی جوړونکی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ښه شکر الحمدلله نوم مبارک دی ضیاء الرحمن ضیاء الرحمن بریاني څنګه ده خره مرچ پکې ډېر دی که کم بس مرچ نه خلک ګیله کوي لږ نو کمه ور اچوه که نه بس د خلکو بعضې خواهش هم وي که نه وایي چې ترخه یې ښایي که نه او بلکل هغه خو قابلي بس بیا قابلي ورته دغه کوو او دا څه دا خو سجي ده دا سوجي ده ماشاءالله ماشاءالله دا به دې سره وغږېږو دغه یو پلیټ په څو دی ستاسې دا چې چرګ پکې اچو چرګ پیس چې پکې اچو 200 روپۍ باندې 200 او چې چرګ پیس ورسره نه ساده وریجې نو 100 روپۍ 100 روپۍ او هغه په څو دی دا څه نوم دی الوګانو والا الوګانو والا یو شی دی 100 روپۍ دی بس چې الوګان پکې اچي 100 روپۍ دی ها صحیح ده صحیح ده ډېره مننه کور دی ودان خوشحاله اوسئ اوس ته ستړی مه شې ښه جوړې دا څه شی دی دا سجي ده سوجي ده ما ته خو چرګ ښکاري چرګ سجي چې پخه شو سجيږي هغه کړی کېږي بیا کړای خو بیل دی یار دا څه شی دی دا سجي ده سجي زه هم چرګ ته سوجي ده دا څنګه سوجي ده چرګ پروت دی دلته مخکې خو چرګ او سجي شو ښه معنا دا چې هغه د هوټلیانو په اصطلاح دي د چرګ هغه ویل کېږي سیجي ویل کېږي ښه څو دانې دي نن دلته پاخ کړي دي یار بس د دې پخو خلاصيږي بولا 50 شپېته دانې به دا خرڅېږي خلاصيږي خیرات پکې کې کنه کې ډېر خیرات مونږ نیک ښه دی خیرات کوي زه مو اوس وګې راغلم چې ما سره لږ ګزاره وکړي پیسې نه لرم صحیح دی صحیح دی ډېره مننه کور ودان تاسو راځئ درنو لیدونکو دغه هوټل هم در باندې ګورم ډېر ښایسته منظم هوټل دی په هوټل کې اوس خو تقریبا 11 بجې دومره به څوک ورته نه راغلی خو دغه مالک سره غږیږو سلام ستړی مو شپه خیر راغلی خی جوړې خیرت ده شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی احمد ګل احمد ګل هوټل کې به دې خپلې ماشاءالله او خپلم ښه ډېر ښه څومره شاګردان در سره دلته په کار بوخت دي یاره یو اته نهه کسان دي او استادان یو 15 شپږ کسان دي 15 شپږ یعنې 15 پرسونل لري پرسنل او دلته کاونټر کې یوازې ودرېږي که نور څوک هم در سره وي نه بلم دي زامن مې زامن دي او ما ته به پکې وظیفه رانه کړي ولې ما باندې به څه شی وکړي دلته دلته ودرېږه بس قرارې بس دلته ودرېږه موټر شماره که څنګه نه همداسې ودرېږه بس سره ستړي مه شي ستړي مه شي نه صرف ستړي مه شي د مې ودرې نه نور هم همداسې کښېنه چیس که ښه د ناستې اجازه هم پکې شته دی ښه ډېر ښه دا ستاسې هوټل ډېر مشهوره دی ولې مشهوره دی موږ خو لږ خوراکونه خور کوو او بس ښایسته خواري کوو صفایي کوو او ښه زحمت تېرو او ګاګ سره لږ خواري کوو زحمت تېرو بالکل ډېر ښه کوئ دا راته چې د دې ځای مشهوره څه دي چې ستاسې هوټل یې تر نورو مخکې کړی دی موږ خو اول خو دا چکن بریاني ده چکن بریاني او ورپسې چرګ کړایي ده او ورپسې چکن بوټي ده او چکن پیس ده او بریاني دغه د کابلي ده اوس او روش ده او سیخ کیمیان دي او دی باندې بس لږ خواري ټوله دنیا مې راټوله کړې ده بس ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ الله سلامت لره ډېره مننه درنو لیدونکو راځئ دا هوټل در باندې ګورم ښه وایي رښتیا راځئ یو ځای ډېر مهم ځای دی درنو ملګرو دا هغه ځای دی چې ډېر مشهوره ځای دی ډېر خوندور ځای دی دا ځای را باندې ډېر خلک کېږي ولې چې دلته کابلي وي استاد ستړی مه شې دا نه دی دا مې ځکه انډیوال کړی چې کابلي کې بیا د غوښه ښه اچوي استاد السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې امن دې شکر غوښه څنګه ده غوښه ماشاءالله ماشاءالله ستا د لاس پخلی به وي هغه به خوندور نه دا چېرته کېدی چکې کوم در باندې نه ما وخوړله خوندور دی او څنګه دی ته خپله کله خورې که نه خورې ولا بس مونږ په بوی باندې ماړه یو بوی باندې ماړاست دی ښه دغه یو خوراک په څه ورکوئ 200 والا هم دی 300 والا دی
200 والا به د هغې ساده او هغه منچم چې د هغه به 350 وي دا پلیټ سے 200 روپے دی دا غټ غوړی ته 350 روپے 350 روپۍ هغه ډبل دی یعنی مې چې پلاو دی ها منچ پلاو دی هغه د سودا ورکړه بیروت څخه کېږي صحیح دی ملګرو را سره اوسئ راځئ دا هوټل در باندې ګورم دا بله ساحه ده د هوټل او دلته هم میلمانه ناست دي تقریبا چې که څه هم ډېر نه دي راغلي ځکه چې لا هو غرمه نه ده د دې وروسته به راځي ستړی مه شئ ښه یې خفه یې خوشحاله شه وخانده ته چې په دې هوټل کې هم خوشحاله نه یې خدای خبر ته به چېرته خوشحاله شي ډېره مننه درنو لیدونکو چې را سره وئ او دغه هوټل مو ننداره کړه او همدارنګه دغه ویلوګ مو وکتو تر هغه چې یو ځل بیا زه ستاسې درنونه چوپړ ته حاضر یم په لایزال سکتر نو تعالی مو سپارم هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله ژوند ولرئ د الله په امان